ملاو د ساقي کلکه یارانه ده عجیبه ده نور په دغه لاره بس دی نه ورځم ماته یې زخمي کړی دی ځیګر خلکه اوس خو راشه زما زړه نه وینې څاڅي ستا په عشق کې د منصور غوندې پدار یم زوی راپاسي پلار ته وایي چې ته نه پوهېږي خدای خبر چې دا څنګه زمانه ده عجیبه ده دا لیونی او لیونی د کلي چا به هر کل د کلي خلکو هم په دوی خو مې ګودره بالو دا مې غلطي وکړه زیاتې دی ناروا ده ای ظالمانو په دوی زړه د پر خرابانو سلامونه نیکې هیلې احترامات ډېره زیاته مننه خبرې ډېرې نه کومه یو څو شعرونه درسره شریک کومه چې د منبر نه لاړ شي بیا کور یې میخانه ده عجیبه ده ملا او د ساقي کلکه یارانه ده عجیبه ده چې د منبر نه لاړ شي بیا کور یې میخانه ده عجیبه ده ملا او د ساقي کلکه یارانه ده عجیبه ده او زوی راپاسي پلار ته وایي چې ته نه پوهېږي زوی راپاسي پلار ته وایي چې ته نه پوهېږي خدای خبر چې دا څنګه زمانه ده عجیبه ده زوی راپاسي پلار ته وایي چې ته نه پوهېږي خدای خبر چې دا څنګه زمانه ده عجیبه ده او په کنال ځمکه دشمني کوي ټوپک راکوي نادان صاحبو په کنال ځمکه دشمني کوي ټوپک راخلي رور درور سری بغض کینه ده عجیبه ده یو څو شعرونه نور چې اختر راغلو ستا دیدن ته بېقرار یم د راتلو لاره کې ستا په انتظار یم بې له تا راباندې ټول کلی ویران وي بې له تا راباندې ټول کلی ویران وي ستا په هجر کې زه شپه ورځې بیمار یم بې له تا راباندې ټول کلی ویران وي ستا په هجر کې زه شپه ورځې بیمار یم او اوس خو راشه زما زړه نه وینې څاڅي اوس خو راشه زما زړه نه وینې څاڅي ستا په عشق کې د منصور غوندې پدار یم اوس خو راشه زما زړه نه وینې څاڅي ستا په عشق کې د منصور غوندې پدار یم زه سجاد یم بل وطن کې درتلی نشم زه سجاد یم بل وطن کې درتلی نشم مسافر یم بل وطن کې راویسار یم مسافر یم بل وطن کې راویسار یم یو غزل به شریک کړم بل خوانه چې مې لاړلو دلبر خلکه خوانه چې مې لاړلو دلبر خلکه ځکه مې زړګی شلو پر خر خلکه ټول ژوندون ډېره زیاته مننه ټول ژوندون مې اوس په بیابان شلو ټول ژوندون مې اوس په بیابان شلو کلي چې اشنا کړمه بخر خلکه ټول ژوندون مې اوس په بیابان شلو کلي چې اشنا کړمه بخر خلکه نور په دغه لاره بس ته نه ورځم نور په دغه لاره بس ته نه ورځم ماته یې زخمي کړی دی ځیګر خلکه نور په دغه لاره بس ته نه ورځم ماته یې زخمي کړی دی ځیګر خلکه مونږ چې به کیسې کوي او ناست کوو مونږ چې به کیسې کوي او ناست کوو اوس رانه شاړ شوی دي ګودر خلکه مونږ چې به کیسې کوي او ناست کوو اوس رانه شاړ شوی دي ګودر خلکه دیدن خو د سجاد کړي نو تلوار کوه دیدن خو د سجاد کړي نو تلوار کوه ټول بدن زخمي دی په خنجر خلکه ټول بدن زخمي دی په خنجر خلکه ډېره زیاته زمونږ چینل نوی ویډیوګانو دپاره سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نشان ضرور دباو کړئ چې زمونږ د ارمان ټي وي نوی ویډیوګانې تاسو ته